په تیره برخه کې موږ وویل چې پنجاب یو وار بیا د احمدشاهي امپراتورۍ برخه وګرځېده. بیا په لنډه موده کې کشمیر هم له افغانانو فتح کړ. کومندان عبدالله خان چې د احمدشاه بابا لخوا د کشمیر پر فتح کولو ګمارل سوی و، هغه د سرینګر ښار بې له کوم خنډ فتح کړ. په دې سره د کال 1950 دغه جنگ یو کامیاب جنگ و چې په پایله کې احمدشاه بابا پر پنجاب قبضه وکړله او مغولو هم پر پنجاب د افغانانو قبضه ومنله. په دې سره د افغانانو واکمني تر لاهور هاخوا د اوسني هندوستان تر ښار سرهند پورې وغځېدله. خو دا واکمني تر ډیره دوام ونه خوړ، ولې چې د پنجاب په سیاست کې سیکان د یو نوي قوت په بڼه راپورته سول. یوه ورځ چې میرمنو چې اوس د افغانانو والي و په ښکار وتلی و او سیکانو په ځنګل کې وواژه. د میرمنو مرګ په پنجاب کې یوه لویه سیاسي خلا رامنځته کړله او تر را روانو 7 کلونو پورې پنجاب د یوه بې اقتداره وطن په څیر روان و، چیرې چې د هیڅ چا باچهي نه وه. په کال 1950 کې کله چې احمدشاه بابا له ډیلیت او متورا ښارونو څخه د قیمتي مال غنیمت سره د افغانستان پر لور روانو، نو په لاره کې د پنجاب سیکانو ډیر خنډونه ورته جوړ کړل. سیکانو پر افغانانو ګریلا بریدونه پیل کړل. هغوی د افغانانو څخه نږدې ټول مال غنیمت بیرته واخیست. د سیکانو په مشرانو کې سردار چړت سنگ ډیر مخ ته و. دا چړت سنگ د رنجیت سنگ نیکه و. رنجیت سنگ هغه څوک و چې بیا وروسته په تاریخ کې د پنجاب لومړۍ ستره امپراتوري جوړه کړه. د سیکانو دغه عمل احمدشاه بابا زشت زیات په قهر کړ او هغه یو ځل بیا پر پنجاب بریدونه ترسره کړ. احمدشاه بابا 2 مهم پوځونه ترتیب کړ. یو یې د سیکانو د مرکزي ښار کرتارپور او دا بل یې د سیکانو یو بل ښار امرتسر ته واستول. د افغان ځواکونو د سیکانو دغه 2 ښارونه د خاورې سره خاورې کړل. د دې بریدونو وروسته احمدشاه بابا خپل ځوان زوی تیمورشاه د پنجاب د والي په توګه وګماري او کومندان جهان خان یې د هغه د مرستیال په توګه ورسره کړي. په دې سره احمدشاه بابا په بېغمۍ سره کندهار ته راستون سو. خو د دې هر څه باوجود سیکان او پنجابي ولس که څه هم غلي وو، خو پټ یې خپل چمتوالی روان ساتلی وو. نو دا ځکه چې کله احمدشاه بابا تر اباسین دریاب را پریوت، هلته پنجابیانو بغاوت پیل کړ. د دې بغاوت مشري ادینه بیگ نومي کس پر غاړه واخیسته چې د جالندر د ښار یو مهم پوځي کومندان او د پنجاب پر سیاست یې خورا زیات تاثیر درلود. ادینه بیگ غوښت چې د پنجاب ټول قامونه او مذهبونه سره را یو ځای کړي او هلته کې خپله باچهي جوړه کړي، ځکه نو هغه سیکان هم د ځان سره مل کړل. ادینه بیگ یوازې سیکان نه بلکې هغه مرهټان هم د ځان سره ملګري کړل. مرهټه باچهي په هغه زمان کې د هند یوه ستره باچهي وه چې نږدې ټول هندوستان یې له مغولو څخه نیولی و. بل لور ته مرهټان هم دا غوښت چې د ډیلی تخت او د پنجاب آباد مځکې په یوه یا بل ډول تر خپلې واکمنۍ لاندې کړي. اوس چې داسې یو پیغام په خپله د پنجاب د ګډو قامونو لخوا دوی ته ورکړل سوی و، نو مرهټان هم د یوه ستر پوځ سره د افغانانو په خلاف پنجاب ته راورسېدل. دا د پنجاب د سیکانو، مسلمانانو او مرهټانو ګډ پوځ د اپریل په میاشت کې کال 1958 کې پر لاهور برید وکړ چې د افغانانو د والي پلازمینه یعنی دارالحکومت وه. ځوان تیمورشاه چې د لاهور والی و، هغه چې کله په دې خبر سو چې د پنجابیانو او مرهټانو ګډ پوځ مخ پر لاهور را روان دی، نو هغه خپل ټول افغانان سره یو ځای کړل او مخ پر کندهار یې تیښته وکړه.
په دې سره دا پوځ بیا له کوم جنگ لاهور ته ننوت او هلته کې ادینه بیګ خپله واکمني اعلان کړله. هغه مرهټانو ته 15 لک روپۍ د خراج یا کرایې په توګه ورکړلې او پنجاب یې په مرهټا امپراتورۍ ورګډ کړ. مرهټانو هغه د خپلې خوا د پنجاب والي تسلیم کړ. هغه ادینه بیګ چې ټول عمر د پنجاب د واکمنۍ خوبونه لیدل، هغه چې د پنجاب واکمن سو نو تش 15 میاشتې وروسته یوه ورځ چې هغه پر خپل تخت ناست و چې ځای پر ځای راواوښت او مړ سو.